وقال ربکم ادعونی ستاسو رب وی چې زمانه وغواړئ نو چې ته وې ای زما ربا قال الله نه دی راغلی دلته چې الله وی مانه وغواړئ قال الرحمن نه دی راغلی چې رحمان وی مانه وغواړئ دا هم د الله ښکلي صفتونه دي او د الله نوم دی دلته وی قال ربکم هغه ذات چې ته ماشوم پاللی هغه ذات چې د مور په ګېډه کې د یوې نطفې نه تا له ښکلی شکل درکه او د مور په ګېډه کې تا نه خشته ماشوم جوړ که ښکلی او په کومه طریقې د مور په ګېډه کې لوی کړې د نطفې نه علقه علقې نه مدغه بیا ښکلی ماشوم دومره لوی طاقت قدرت والا ذات ستا ناشنا دعام قبلولی شي هغه رب چې هغه ناشنا کارونه کوي د انسان په عقل کې نه تیریږي او هغه ناشنا کارونه کوي چې دا ماشوم یې په کومه طریقه بیا د مور د ګېډې نه دنیا ته راوسته الله دې ته اشاره کوي ربکم ستا هغه ذات چې ستا د مور ګېډه کې پالل کوي هغه ذات چې د مور د ګېډې نه ته دنیا ته ماشوم لوی راوستی هغه ذات چې دنیا کې ژوند درکه هوا رڼا د مور رحم د مور پړه کې در باندې رحم پیدا کړه هغه ذات چې ته بیا ورو لوی کړې د قدمونو د اوچتولو طاقت یې درکه د خبرو طاقت یې درکه دې ته رب وایي په معنا د مربي زموږ د علما لیکي چې رب دا چې یو شي له تدریجاً په قلاره قلاره کمال ته رسول اشارت شو دې ته چې زه رب یم ستا زه هغه کارونه کوم چې هڅوک نشي کولی زه رب یم ستا زه ناشنا کارونه کولی شم او کړي مې دي نو ستا دعا چې هر څنګه دا به نه وی چې زما دعا به قبوله شي که نه ته اواز چا ته کې رب ته کې دا قادر دی ته اواز رب ته کې مهربانه دی ته اواز رب ته کې ناشنا کارونه کوونکي ذات ته کې نو چې داسې ذاتي نو هغه به ستا دعا قبلوي حضرت آدم علیه السلام چې کله دنیا ته راغی جنت کې اوسېده او په جنت کې خو هر قسمه مزې دي جنت کې لوږه نشته تند نشته بیماری نشته غم نشته ټینشن نشته خفګان نشته یره نشته خوف نشته په جنت کې घबराहट نشته جنت کې مزې دي بس څه چې غواړې تا ته میلاویږي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون زه چې د څه غواړې هغه به درته میلاویږي او چې څه خدای نه غواړې هغه به درته درکوي دنیا کې که سړی ډېره مالداري څه ناڅه غم سړي ته وي څه ناڅه پریشاني سړي ته وي ټینشن یي هلته دا ټینشن بیماري تکلیف د چا نه یره ترخه هېڅ نشته بس خوشحاله خوشحالي ده دغسې جون آدم علیه السلام په جنت کې تیر که الله وی دی بوټي له به ګوتې نه وړې ګول هغې له یې ګوتې یوړې بس الله تعالی ته خفه شو ځمکې ته یې راکوز کړه او فورا د جنت جامې ته کوز شوې وتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنت د جنت خو داسې د دنیا پاڼې نه دي خو غټې غټې پاڼې دي دغه پاڼې ځان نه تاو کړه فطرت د انسان دا تقاضا کوي دا بربنډتوب د فطرت خلاف دی ځان یې پاڼې تاو کړې الله وی اهبطوا کوزیږي قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين بس نور بزمکه ته ځئ جنت کې اوس تاسو نور رهایش نشته نو دنیا ته راکوز کړه نو حضرت حوا یې په جده کې راکوزه کړه او حضرت آدم علیه السلام په سریلانکا کې په یو غر د پاسه راکوز شو اوس هم په هغه غر د پاسه د آدم علیه السلام د خپې نښه پرته ده نو چې راکوز شو هلته رڼا وه دلته تیاره اوهو داسې دي په سترګو یې چېرته تیاره نه ولیدل چې راکوز شو هلته یخني ګرمي نه وه دلته یخني ګرمي راغله هلته ستړې نه وه دلته ستړې راغله هلته یره ګبراهټ نو دلته یره ګبراهټ راغله هلته پریشانی نه وه دلته پریشانی راغله هلته لاړې خولې نه وې دلته لاړې هم رالې خولې هم رالې هلته اودسماتې نو دلته د استسماتې شکایت هم راغله
هلته تکلیف نو دلته تکلیف هم راغی هلته د خېټې دړ نو دلته د خېټې تکلیف هم راغی او د اسماتې چې سړی راشي خامخا د خېټې تکلیف راځي هلته ستړی نه وه دلته ستړی هم راله هلته خوب تاجت نه و دلته خوب تاجت هم راغی هلته ښځه خاوند یو ځای اوسېدل دلته آدم علیه السلام په یو دنیا کې او بیبي په بله کې خدایه چې زما ښځه به کم ځای بیبي به مې کم ځای بیبي یې وې خدایه چې زما خاوند به په کومه دنیا تاکوس کړي دا موږ څو کړل او دام د یېره شیطان ورته قسمونه وخوړل وقاله شیطان ورته قاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسمونه یې خوړل چې ګورې زه ستاسو خیر خویم او دې بوټي له ګوتې یوسئ نو هغې خو د دنیا قسم نو اورېدلی هغې خو ته خو دا پته نه وه چې د خدای نوم به هم لا څوک په دروغ اخلي الله وی فنسیه ولم نجد له عزمه زما حکم ته یېر شو یېر څه پخته اراده نه وه کړې او الله خفه شو ما سره به مشوره کړې وه که نه چې شیطان درته دا وسوسه واچوله چې بوټي له ګوتې یوسئ همیشه به په جنت کې که نوړی نو الله مباسي نو ما سره مشوره خو کې دا خفګان هم پړه راغی چې الله خفه شو د ټولو نه لویه خبره د نیکانو دپاره دا دنیا ټینشن نه دی دا ټینشن چې الله خفه دی غټه خبره دا ده دا د دنیا نعمتونه دي دا خو به ځي او راځي به مال به م ځي او عزت به م ځي او حسن به م ځي او هر څه به ځي راځي دا وړې خبرې دي غټه خبره ده الله رضا او د الله خوشحالي ده او د الله خفګان موږ به دا کوشش کوو چې الله خفه نه کړو دا نه چې زما نه مال هلاک شو یا زه غریب یم او زه خدای خفه کوم دا نه چې زما بیمار راشم بیمار شم او زه د خدای نه ګیلې شروع کوم یا بل څه ټینشن ماله راشي او زه الله نه ګیلې شروع کوم الله خفه کوم نه 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 هوښیار انسان هغه دی چې خپل مربي نه خفه کوي الله نه خفه کوي درته پته چې دا هر څه خو الله سره دی چې خفه کړم نو زه خدای څه کولی شم نور تکلیف راکړي نو زه به خدای څه وکړم دنیا نه مې لرې اخرت ته مې ولېږي هلته په دې قبر کې راله ښه تبی راکړي زه به څه کوم دوزخ ته مې وغورځوي زه د خدای څه کولی شم هر حال کې به الله خوشحاله ساتو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مبارک پیغمبر څه فرمای وی چې زه اوږې ما په دې خوشحاله یم زه به الله ته رجوع کوم چې یا الله اوږې ما او چې زه موړ شمه نو خوشحاله یم زه به الله ته رجوع کوم او د خدای حمد به ادا کوم شکر دی الله چې ماله ډوډۍ دی راکړي مسلمان به په هر حال کې الله خوشحاله ساتي ما باندې تکلیف راغی بیماری راله زه به خوشحاله یم زه به یم الله دا شکر دی تا راوستی ده ته یې لرکولی شي ته به یې لرکړي او الله په دې بیماری ته ګناه رجی ګناه به ورجی او په دې درجه بلنده درجه به بلنده کړي او چې کله روغ شوې نو بیا به الله شکر دی چې صحت ته راکړه مونځ به وکړم جومات ته به لاړ شم روجې به ونیسم د مسلمان خاصیت دا د زمارونو چې دی به په هر حال کې د الله ناراضي وي دی به داسې نه نن سبا په مسلمان کې دا لوی غم دی چې کله تکلیف ټینشن راشي د الله نه ګیلې شروع کړي الله نه خفه کړي ځان الله پسې بدې شروع کړي او چې کله موړ شي مستی شروع کړي بیا په ځان نه پوهېږي ځان خلکو ته ښیي او مستی شروع کړي بیا خدای هم د څه نه راضي پیغمبر هم د نظر نه راضي کتاب هم او دین او اسلام پورې بیا خنداګانې کوي دته ځان دا دین ورته داسې ښکاري لکه چې دا داسې یو بېکاره غوندې شی دی ځان داسې بل شان حسابوي جامه بدله کړي شکل بدل کړي چې ته ورته ګورې د انګریز شکل به جوړ کړي جامه به د انګریز جوړه کړي او په ګیرو کې بیا نخرې شروع کړي یو شان ګیره او بل شان ګیره داسې خلکو ته ځان ښیي مړه ته څه شی خو سبی در باندې یو بیماري په دې سر یې د لدونه پوټینې غوندې چینجې ولګو نو بیا به اسپتال کې پروت دی راشه کینسر ورته لګېدلی معمولی غوندې په دې اړه کېدلې لږه وازګه ونیوله نو بیا به پروت دی او جي دا بس هارټ اټیک دی نه ښه کېږم پړپوس کېدله معمولی داغ پیدا که غرور مه کوئ زمارونو مالدارو په مال غرور مه کوئ ښکلو خشتو په حسن غرور مه کوئ د بچو او د طاقت خاوندانو په خپل طاقت غرور مه کوئ عبادت گزارو په خپل عبادتونو غرور مه کوئ ملایانو په خپلو درسونو کبر او غرور مه کوئ هر وخت الله خوشحاله ساتئ دا هر څه نعمتونه ما بکم من نعمت فمن الله
په خدای قسم چې دا د الله د طرف نه دی الله دې خفه که د خدای څه کولی شي نو ما له کله ډېر خفګان راشي دا واړه واړه هلکان ووینم نخرې یې شروع کړي په جامو نخرې په سر په ویښتو نخرې ګیره د پیغمبر سنت دی په هغې نخرې او خلکو ته ځان ښیي چې ګنې زه داسې ناشنا کار کولی شم او د دین خو څه داسې شی نه دی آزاد ژوند مې خوښ دی ازادي مې خوښه ده خو چې همدقه راونیسي او په هسپتال کې پرېوځي بیا مور او پلار مولیانو ته ټیلیفونونه شروع کړي یاره جي زوی مې پروت دی دوا وکړې ژبه یې بنده ده دا د خدای مقابله نشي کولی الله دغه ذات دی چې آدم علیه السلام یو ځای هوا بل ځای یو بل پسې ګرځي ټینشن راغی غم راغی تکلیف راغی مصیبت راغی یو بل نه جدا شو تیاره راله ستړی راله او دسماتې راغی لوږه راله تنده راله خوب راغی ځمکه د ګرځم دا به څه کوو پروردګار نو یو څیز دی چې د هغې نه بغیر نه کیږي نو الله ته یې لاس پورته که څه وایي ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين باس دا ارس الله ناراضه شوی دی الله ناراضه شو نو الله ته به سوال او رجوع بکوم ربنا ای زمونږ ربه دا لفظ خط ډېر مزیدار دی دا د مینې لفظ دی په دې الله خوشحالیږي ربنا ای زمونږ ربه هغه ذاته موږ د خاورو نه پیدا کړو په جنت کې او ساه دې راکې واچول او په جنت کې د قسم قسم روزي او خوراکونه راکړل ظلمنا انفسنا موږ په ځان زیاتې کړې موږ له پکار و چې تا سره مشوره کړې وي چې موږ ته خدا شیطان ظالم وي دا بوټې اخره ګوتې یوسه اخره نو همیشه به جنت کې او که دا دې ونه خوړو نو جنت نه مله وباسي موږ تا سره مشوره ونه کړه پروردګاره ظلمنا انفسنا ځان سره مو زیاتې وکړه کنه تاله مو تکلیف نه دی درکړی ځان لم تکلیف ورکړه ظلمنا ځان سره م زیاتې وکړه ځان لم تکلیف ورکړه جنت نه دلته رالو دنیا ته چې د جنت خوشحالي او چې د دنیا غمونه وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله استا ته محتاج یو بخنه ستا په لاس کې ده الله معاف که پروردګار دا نه چې خدای پوټې غوندې چالو شو څه چالو شو دا دومره سزا دې راکړه دا دنیا ته دې راولېږلو نه څه کولی چې که دا چغې ووایې په خدای که دا الله څه کولی شي هیڅ نشي کولی نو څه وایي وإن لم تغفر لنا وترحمنا الله که ته مونږ ونه بخې او په مونږ رحم ونه کړې لنکونن من الخاسرین دین زیات زیان کې مبتلا کېږو نورم خرابېږو الله نورم خرابېږو خسران کې مبتلا کېږو او همیشه د پاره طالبان پوهېږي دې ورته دوام او استمرار وایي همیشه به په تاوان کې پراته یو ده همیشه به په زیان کې پراته یو هم د بدن هم د دنیا د هر قسمه نعمت دا به لاړ شي نو الله ته لاس پورته که ربنا ظلمنا انفسنا نو دا د خدای خوښه دوا ده ګورئ تا باندې هم تکلیف راشي نو ته به وایې الله ته ظلم نه کې دا ما زیاتې کړی ما غلطي کړې ده نو په هغې دې لږ رانیولې ما دې باندې الله خوشحالېږي نو ګوره څومره د مینې لفظ ربنا ای زمونږ ربه ای زمونږ پروردګار ته ناشنا کارونه کولی شي زمونږ پالونکې ته داسې مونږ پالې چې دا روزي د کم ځای نه راکې دا رزق د کم ځای نه راکې خلکو وی دا خلک به د لوږې مړه شي وی په دې ځمکو کې خلکو ټاونونه جوړ کړل غلبه نه کېږي او زه غنم روان شو چا به وی 10,000 من ته به رسي او چا به وی 15,000 من ته به رسي دا به څه کېږي نو الله پاک وی مه کوه درته دونه ارزان کم دونه ارزان چې په سوزکي او ټرکونه به درپسې په کوڅو کې ګرځوم اوړه به درته کور ته در رسوم هم لیدل که ونه لیدل عقل نه بار خبرې کېږي څوک وایي هغه وزیر اعظم تاوان کړی څوک وایي دې کړی دی زموږ دې سره کار نه شي چې چا تاوان کړی او چا زیان کړی دی څوک وایي زمیندار ته تکلیف ورسېد غنم ارزان شو فلان فلان دا د خدای نظام دی ټولو له به خدای چلی ټولو له به خدای ورکوي لیکن غریب چې د چا د وړو درک نه لګېد
او پلین کې موړو بوجو ته ولاړو نن سوزکی ګرځي دا بل ماسخوتن را روانو پر ځړو کې ټرک ولاړو چغې والے وړو که څوک ځای په ځای ګرځي روزي خدای په لاس کې پخوا زما یاد چې د مشرانو ته ظفر لاله د سیزو جومات کې لاندې چې هغه کمه سریخو د هغې لاندې به هندوانې راتلې او په اوښانو به راتلې او دغه ځای به یې ټوپونه وغورځو بل ځای به هندوانه نه وه او دا به د شب قدر نه راتلې شب قدر نه به د هندوانې راتلې هلته به کېدې د شب قدر کې به کېدې خلکو به ورته سیکو ډېری وي پخوا د شب قدر ته به خلکو سیکو ډېری وي د سیکو ډېری نه ډېری شب قدر بیا وروستو ډېری شب قدر شو اوس شب قدر شو دا به راتلې او دلته به زمونږ د دې سیزو جومات دا لاندې جومات دی دی کې یو اونه وه ډېره غټه خرامونه و د هغې لاندې به خلک وده کېدلم او د جومات کې اوبه ډېرې یخې وې ډېرې یخې اوبه وې نو هلته به هندوانو بارونه به وغورځېدل خلک به رالل هندوانه به یې خوړه یا سپینې به وې اکثر او دونه غټ غټ هډوکي به پکې و د دې ګوتې عمره په دې ټول کلي کې به هندوانه نه وه دغه به وې اب هم یو سیزن کې وي یو میاشت بیا به ختمې شوې راشه اوس نیم کال درته هندوانه په روډ د پاسه ډیري پراته میلاویږي وایه که نه اوس روزي څوک ورکوي وایه شوق سره الله ورکوي داسې سیزن ماته وښایه چې کیله پکې نیزه سټورونو به خورې خو خورې به پخوا به چېرته یو ځل کیله میلاوېده سیب به راته چېرته په کال کې په یو ټیم میلاوېده زما والد صاحب د خدای پاک وبخي زما نیا ناجوړه وه نو ما ته به یې وی چې مور مې ناجوړه وه وایي ما ورته وایي چې مورې څه ته دې شړه کېږي وایي ما ته یې وی بچی د سیو مربه مې خوښه ده یا خدای او سیو مربه کم دا مربې خو نه وي سیوان کم دی یو دی تپوس بل دی تپوس بل دی سیوان نو سړی مې ولیږه چې هر ځای نه چې ماله سیوان را پیدا کړه ځکه هغې غریبې بیماري و کینسر او د دې زړه ته کېږي چې وله را پیدا شي چېرته لرې په سټور کې زاړه چېرته سیوان پراته هم را پیدا کړل په پېښور کې هغې نه هم پوستکې لرې کړه خو حکیم و وله مې مربه جوړه کړه وله مې ورکړه وایي ما ته یې وایي چې عبدالحقه تا خو خدای ډېر خوشحاله بس دغه یو ټنګری مې وخوړه نوره نه شم خوړی نو سیوان به کوم ځای و مالټې به کوم ځای وي کیلې به کوم ځای وي نن په هر وخت کې په هر سیزن کې په هر ټیم کې درته هر قسمه میوه میلاویږي او په هر کلي کې درته میلاویږي الله درته وایي چې ګورې روزي زما په لاس کې ستاسو میلمه چې به راغی د پارامیان خو نو چرګوټیان که نه کورني به نو چې میلمه به راغی نو سړی چرګوړې به ولا لاله نو ماشوم به په دې کوڅو کې ګرځېده په دې لارو کې چرګوړې شته د خرڅ نه نشته نو بل له به لاړ د خرڅ چرګوړې شته او شته اله پسو نو هغه چرګوړې چې به یې رانیوه نو هغه به په دې کوټو ټوپونه وال دا د کوټو د پاسه دیوالونه پخوا نو دا بنګلې بنګلې نو دا ټول کلی به خبر شو چې د پلانکي میلمه راغلی دی او چرګوټې والا علي صاحبه دا راته دا حقیقت د مشرانو نه تپوس وکړي امینه دا ټول کلی به خبر شو او دا چرګوټې د میلمه راغلی چرګوټې نو چرګوټې د ماشومان به ورپسې و نه به یې رونیو مړه بیا به یې کور ته یې وړه پسو دا جي په 1.5 روپۍ نه لږ ارزان کا هغه چرګوړې به په دې لاس کې خوله شو جوړه به شو چرګوټې به یې واغېسته دا اوس حلال کا نو ملا صاحب له به یې وړه چې چرګوړې حلال کړي بل چا له به د حلالولو چل نه ورته چاړه به ورسره وه نو ملا صاحب به چاړه راواغېسته او د جومات په تیږه به یې کله مشرق ته وهله او کله مغرب ته او کراه به یې چاړه به یې ورته تېروله صاحبه نو چې چاړه به یې تېره کړه نو چرګوټې به یې ونیوه نو په یو خپه به یې وله په خپو کې ایښوده او بیا مړه سم بیخ به یې وله وویسته چرګوټې به یې په کوم موله وړېدلې وه یو به یې وله په خپه کې ایښوده دواړو باندې یو به یې وله په وزر کې او جبه به یې وله بار راوویسته ابه په جمدونې خوار مړو جبه به یې راوویسته نو چاړه چې به یې راښکه نو ماشومانو ته به یې وي اخوا شی چې حلال به یې کو به یې غورځو پړقونه به یې ول وایي خبرې مه کوئ بیا تې ساه نوځي او ملا